خان اوتر صاحب او ورسره د دې کلي خلکو ما سره داسې الفاظ نشته چې زه شکریا ادا کړم چې د خسرو افریدي صاحب په یاد کې پروګرام جوړولو کې موږ سره ډېره زیاته مرسته او تعاون وکړ. ما خو د خسرو مبارک شی لیکلی نه دی، خو خپل یو څو شعرونه او منتظر صاحب یو شعر دو بار سره شریک کړم. خو خسرو باره کې یو شعر یم چې شاعر هم راته نه معلوم. باچا خان مرکز کې کلیزه وه د باچا خان هغه، او دا شعر چا پکې ووی او ما ډېر زیات خوښ شو او زه به خسرو افریدي صاحب ته ډالۍ کړم چې قبر یا چې پرانځې ولا چې سلامت به وي، قبر یا چې پرانځې ولا چې سلامت به وي، او خاورې څه طاقت لري چې دا ککری خاورې کا. منتظر صاحب دا یو شعر ما بل ورځ خاطر افریدي صاحب په ځای کې ووی او دوه مور سره خپل شعرونه دې وجې نه ولیکله چې منتظر صاحب هغه ټول کلام راته یاد نه و. که څه کمزوري پکې نو ډاکټر صاحب او د نورو مشرانو نه بخښنه غواړم. دا بعضې خو چې نه مړه کېدی ډېر به ښه وی، دا بعضې خو چې نه مړه کېدی ډېر به ښه وی، او دا بعضې چې لږ زر مړه کېدی ډېر به ښه وی. دا بعضې خو چې نه مړه کېدی ډېر به ښه وی، او دا بعضې چې لږ زر مړه کېدی ډېر به ښه وی، او لږ خو هر وخت یې مړه کېږي دا بېکاره خلک، لږ خو هر وخت یې مړه کېږي دا بېکاره خلک، په هره ورځ چې سل او زر مړه کېدی ډېر به ښه وی. لږ خو هر وخت یې مړه کېږي دا بېکاره خلک، په هره ورځ چې سل او زر مړه کېدی ډېر به ښه وی، او دا به یو زیری وی مینو ته خوشحال به وی تل، دا به یو زیری وی مینو ته خوشحال به وی تل، چې عاشقان د یار په در مړه کېدی ډېر به ښه وی. خپل غزل ورسره شریکوم غفور صاحب چې ډېره ښکلې ښکارېده په سره جوړه کې، ډېره ښکلې ښکارېده په سره جوړه کې، او تورو ټکو یې مزه کړه لوپټه کې. چې ما ویل راشه څوک خو نشته په کوڅه کې، ما ویل راشه څوک خو نشته په کوڅه کې، او دې ویل شل شیخان خو ناست دي په حجره کې. ما ویل راشه څوک خو نشته په کوڅه کې، او دې ویل شل شیخان خو ناست دي په حجره کې، او ما ویل غاړه راکوه یم په توده کې، او دې ویل بله ورځ به راشم په پرده کې، او ما ویل شپېله چېرته راشه په تیاره کې، دې ویل دا کار به ونه کړم یارانه کې، او تر هغې پتنګ ایرو په خیمه کې چې تر څو تیل خلاصېدله په ډیوه کې. یو جهان مننه. ډېر ښه دا و پتنګ سے